بسم الله الرحمن الرحیم. مینوال وسکرنی ما د کرنیټي په شیشه باندې نه خپنی تاسو ته مخاطب یا ما خالد خورین را سره موجود دی په منکه کې کوم چې د مردان د سیمې سره تعلق ساتي. خورین صاحب په خپل پروګرام کې د ډېر مینه هر کله ډیره زیاته مننه وسکرنی صاحب چې تاسو موږ ټیم راکو وخت هم راکو یو جهان مننه ډیره زیاته مننه. ډیره مننه تاسو هم د وخت راکول. درته وای چې لیکل کم وخت نه کوي. لیکل خو وسکرنی صاحب زه 2018 نه کوم بس په غزل باندې لیکل کوم بس صرف غزل مې خوښ ته غزل باندې لیکل کوم. صحیح او کم څومره کتاب مو چاپ ته تیاری یا به تیاری کې صحیح حساب ایستاسو؟ یاره کتاب ته خو مې اراده نشته او کوشش کوم چې خلی کلو کوم کم ته سوخم کنه. صحیح غزل لبره شو جستاسو غزل په انتظار غزل با ز تاسو ته وایم چې یو دوه شعر غزل نمخ کې چې د عشق روزګار کوم نور هیڅ نه کوم بس دغه کار کوم نور هیڅ نه کوم او سترګې مې سپینې شوې راځي او کنه ستا انتظار کوم نور هیڅ نه کوم. او غزل چې د درس سره خپیب لی خپی د کور روزی بچی پسی او کند مور سرتور روزی د درس سره خپیب لی خپی د کور روزی بچی پسی او کند مور سرتور روزی حالاتو د غربت داسې پمنډه یم اغستې ګولې چې د شپېلې نه څنګ په زوره روزی او چې دا بلا کوم وخت وي او لا کومه به صدي وي پښتون چې د جنګونو د پیغور روزی چې دا بلا کوم وخت وي او لا کومه به صدي وي پښتون چې د جنگونو د پیغور روزی او بدلون که واګدارانو کې زمونږ چرته رانغې نو سوال پسې به دا پښتنه نور روزی بدلون که مشرانو کې زمونږ چرته رانغې نو سوال پسې به دا پښتنه نور روزی او رنځور بلوي واړه ولې زمونږ د کلي نه وي خاورینه سینګار شوې چې دا ګوره روزی. ډېره زیاته مننه. یو غزل بل غزل به تاسو ته ډالۍ کومه چې ستانه بغیر بزه روان په بله لار نشمه که سر مې ځي خیر د خو ستانه به کلار نشمه. ډېر زبردست. ستانه بغیر بزه روان په بله لار نشمه که سر مې ځي خیر دی خو ستانه به کلار نشمه په حق اواز مې جبه خوځي خو په دې یریږم د خپل وطن د مشرانو چرته ښکار نشمه. په حق اواز مې جبه خوځي خو په دې یریږم د خپل وطن د مشرانو چرته ښکار نشمه. په دغه وجه باندې ښکلو ته زه نه ګورمه چرته په تیر عمر مین په سپینو رخسار نشمه. ډېر زبردست مننه. په دغه وجه باندې ښکلو ته زه نه ګورمه چرته په تیر عمر مین په سپین رخسار نشمه. دا مې ایمان دی دا یوه خبره واورزمه دا خو څه جون نه دی چې زه د چا په کار نشمه. ډېر زبردست. دا مې ایمان دی دا یوه خبره واورزمه بیا خو څه جون نه دی چې زه د چا په کار نشمه. یو غریبي د بل بچی راته بیمار پراته دي د دغه وجې خودکشي ته زه تیار نشمه. یو غریبي د بل بچی راته بیمار پراته دي د دغه وجې خودکشي ته زه تیار نشمه. هغې ویلې بیا زما مینه دروغ وګڼه چې زه خاورینه ستا په مینه کې بدار نشمه. ډېر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دا و زموږ د مردان د سیمې خوږ شاعر خورین صاحب دا هم مینوال ته ووایي چې څه پیغام ورکول غواړي؟ یاره پیغام به خو دې مینوالو ته ورکو پیغامونه خو ډېر خواره شوي دي او بس څوک پې عمل وکړي څوک پې نه کوي خو زه به هر خل دا یو شعر دی په ټولو ته ډالۍ وي چې مینه خوره کړې پښتنو په مینه ژوند تیریږي مینه خوره کړې پښتنو په مینه ژوند تیریږي په نفرتونو باندې نه کېږي ژوندون د سړي. نو دې کې هر یو میسج دی چې څوک ترې اخیستی شي که نه نو دې شعر نه دی والي. ډېره زیاته مننه. دا اوس زموږ نننۍ خپرونه چې د هغه خالد خورین سره وه امید لرم کوم چې تاسو له به خوند درکړی وي. تر بلې خپرونې پورې موږ له راکړي اجازت. الله پامان.